څنګه به وي د موږ تاسو لپاره خزانه په جنت کې. نو کله چې سهار راپورته سولې په ورځ کې یا په شپه کې خامخا یو څو واره دا ذکر وکړه، لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیه الصلاة والسلام بارک د دې ذکر د دې کلمې د ورد او د وینا په بدله کې فرمایلی دي تا لپاره به په جنت کې خزانه وي. په خپله دا کلمه د جنت د خزانو څه یوه خزانه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې معنا دا ده چې د هیڅ یوې نیکۍ توفیق د انسان خپل کمال نه دی چې تر څو الله رب العزت د نیکۍ توفیق نه کړي، او د هیڅ یو بدۍ چې انسان ځان نشي ساتلی تر څو چې د الله رب العزت ونه ساتي. نو دا رنګه به زموږ تاسو لپاره خزانه وي. څنګه به وي د انسان لپاره کور په جنت کې، فقط 10 ځله 10 کرته 10 پیرې 10 واره سورې اخلاص په ورځ کې ووایې، په شپه کې ووایې، یو کور به په جنت کې الله در په نصیب کوي، تا ته به یې درکوي. صحابو نه نبي علیه السلام تپوس وکړي، پوښتنه یې وکړه نبي علیه السلام نه صحابو ملګرو د نبي علیه السلام چې قربانې د الله نازولې که موږ دا سوره اخلاص ډیر واره ووایو، یعنی 100 کرتې ووایو خو 10 واره 10 پیرې سو. نبی علیه السلام بارک ورته فرمیل الله رب العزت په ورکولو باندې و یو چاته د خیر الله رب العزت ډیر څه زیاتې نه ستړی کېږي. انسان به ځان ستړی کړي خو الله پاک نه ستړی کېږي. 10 پیرې نه چې 1000 پیرې ووایي څوک کور دې سول ثابت ورته کوي. 10 پیرې خو ناسان در چاپه وسه پرته پر 3 واره وینا باندې در سوره اخلاص د بسته قرآن د ختم ثواب پروت دی. څنګه مو موږ قرآن ختم کو، هر څوک یې ختم کولی سي. سهار یې مو وایي 3 پیرې سوره اخلاص قل والله شریف په ماښام یې ووایي، دا قرآن ختم کېدل. بلکې دا یو مستحب او مسنون عمل دی چې مخصوصا ویده کېږي. یو وارې سوره اخلاص، یو وارې قل هو الله شریفه، یو وارې سوره فلق، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اخرنۍ سورت د قرآن کریم د انسان چوپ کي په ځان یې وایي. د جادو، د سحر، د کوډو، د دې پریشانۍ به انسان خلاص. څنګه به وي د انسان لپاره په جنت کې درخت، نو ووایه فقط یو ځل چې دی وویل سبحان الله العظیم وبحمده، الله به یوه درخته په جنت کې درله درکوي، داسې چې په ټول عمر به د هغو میوه بیا نه ختم کېږي. د ټول عمر لپاره د ابد په ژوند کې به ابد درله په کار درځي. دې درخته په جنت په دنیا کې ته ایښولی سي. څنګه به وي د موږ د پاس لپاره پر هره کلمه باندې یوه درخت. نو دا کلمه چې کومه 3مه کلمه ده ووایه، دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. واس دی ولو تر پایه پورې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، کوم چې موږ تاسو په صورت تسبیح لمانځه کې وایو. څنګه به وي د موږ تاسو لپاره بخښنه د ګناهو که څه هم هغه د سمندر د زګ په برابر. نو ووایه دا کلمه 100 کرته سبحان الله وبحمده، که د ګناهونو اندازه د سمندر د زګ په برابر یم به الله پاک درته وبخښي و صغیره ګناهونه. څنګه به وي چې زموږ هغه اهمې خبرې دي، اهمې مسلې دي چې هغه موږ ته الله پاک را پوره کړي. نو 9 کرته دا کلمه وایي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. څنګه به وي د موږ دپاره چې الله رب العزت موږ راضي کړي، چې دغونه څه موږ ته الله پاک راکړي چې موږ خوشحاله سو چې الله بس. نو دا کلمه وایاست رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. په دې کلمې په باره کې نبي علیه السلام فرمایي وایي په ورځ د آخرت به زه دا سړی در لاس نیسم او جنت ته به یې راسره بیایم. که موږ په عملي زندګي و د خولې وینا مې سره یوه سول دې شرط. همدارنګه څنګه به زموږ ستاسو ګناهونه بخښل کېږي. نو دا کلمه وایه 3 واره کم سې په ورځ په سهار په ماښام کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. څنګه به موږ زر نیکۍ ګټو او زر به مې خطاوې معافېږي، زر به مې ګناه تویېږي. نو دا کلمه وایه سبحان الله 100 پیرې. داسې نیکۍ به
لکه د عرش معلا غوندې څنګه موږ ګټو نو دا کلمه به موږ تاسو وایي سبحان الله وبحمده ساعة عرشه سبحان الله وبحمده ساعة عرشه سبحان الله وبحمده ساعة عرشه. څنګه به داسې ډیر اجر ګټو په یو 2-3 کلمو باندې چې د سهار نه د پرکشینې تر غرمې پر انسان د غرمې پر ذکر کولو نه هم دغو کلمو اجر زیات نو دا کلمې وایي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزینت عرشي ومداد کلماتي. څنګه به موږ د هر مسلمان پر سر د هرې مسلمانې ښځې پر سر یوه نیکي ګټو نو دوی ته دعا وکړه اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. خدایه د ژوندو د مړو بخښه وکړه د هر مسلمان پر سر به الله درته یوه نیکي درکړي د هرې مسلمانې. څنګه به موږ د بسته قرآن اجر حاصلوو په لږ کار باندې 3 واره کول الله شریف ووایو